السلام علیکم ملګرو، ښه یاست؟ نن راځو په دې باندې کار کوو چې موږ څنګه کولی شو چې د ټیونر په واسطه باندې ښایسته او ښکلې بدرګې جوړې کړو. زیاتره خو د بدرګو دپاره وایس ماشینې، وایس ډیزاینر او همدارنګه هارمونیان استعمالیږي، خو موږ څنګه کولی شو چې په ساده ډول په ټیونر په واسطه باندې بدرګې جوړې کړو. نو دې دپاره راځو، ما یې تیار یو ریکارډ مې کړی دی. همدا ریکارډ زه دا ما تیار کړی دی، دا ریکارډ دا تاسې همداسې ساده لږ واورئ. د پلار امید د مور ارمان ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی. نو دې دپاره به تاسې داسې کار وکړئ، که غواړو موږ دا لومړی سر بدرګه واوسي، نو دې دپاره دا ما په دې ساحه کې کټ کړی دی. دا ګورئ، دا ما بیا په دې کې هم کاپي پیسټ کړی دی، دې کې هم پیسټ کړی دی، دې کې هم پیسټ کړی دی. نو دا په څلورو خانو کې ما پیسټ کړی دی. نو د لومړي اواز باندې چې کوم ټیون لګېدلی دی، دا دی راځم، دا دی ما دې باندې دا ټیون لګولی دی. نو دې ته زه یو نوم ورکوم، دا دی زه یو نوم ورته ورکوم ارمان په نامه. دې ته ما دا د یو نوم ورکوي. دې ته چې ما دا نوم ورکوي، نو بیا راځم، دا خو په خپل اصل اواز باندې پاتې شو. نو راځم دا دویم دې ته اوس ګورئ، دې ته به څه ډول اواز ورکوئ. نو له همدې ټیون ته به راشي. ټیون ته چې راغی، هماغه کوم ټیون چې ما په اولني باندې سیف کړی او اپلای کړی مې و، په هماغه مې دلته سیف کړی دی، دا راوړم پې. دا دی، دا مې چې پې راوړی، نو دې کې به تاسې داسې کار وکړئ چې دغه دې خوا ته دا به فول تاو کړئ چې اواز تر ټولو غټ شي، اواز ډبل شي. نو بیا به له دې څخه ووځئ. بل به داسې کار کوئ چې دا ګورئ، دا ما اواز ډېر کته کړی دی، دا هغه اولنی اوچت دی، دا بیا پسې ښکته دی. دا به همداسې ښکته اندازه کې، دا ما چې څومره اندازه کې پرېښی دی همدومره اندازه کې به پرېږدئ. تاسې اوس راشئ، دې اواز وګورئ، دا څه ډول دی، دا اواز واورئ. د خیره د پلار امید د مور ارمان ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره دا په دې اندازه باندې پرېږدئ. بیا به راسئ درېیمې ته، دا په خپل حال باندې پرېږدئ. نو رابسئ دې ته، دې ته چې راغلی، نو دې باندې به هم ټیون اپلای کړئ. ټیون ته چې راغلی، نو هغه کوم ټیون چې ما سیف کړی دی په لومړي باندې، هماغه به دلته هم راوړئ. نو دا به هغې کې خو مې اواز فل دې خوا ته تاو کړی، نو دې کې به اواز فل دې خوا ته تاو کړئ، تر څو دا اواز مکمل نری شي. اواز چې نری شي، نو راسئ دا اوس وګورئ چې دا اواز په څه ډول شي. دا دی، ګورئ دا اواز مکمل نری شي. نو را به شئ دې څلورم ته. څلورم سره به اوس څه کوئ، غواړئ بدرګه ډېره خوندوره او ښایسته راشي. نو را به شئ، په دې باندې به هم هماغه ټیون ته به راسئ. ټیون ته چې راغلی، نو هماغه کوم ټیون چې مو سیف کړی دی، هماغه به په دې باندې هم اپلای کړئ. خو په دې کې به دا کار وکړئ چې دا اواز به ډېر نه تاووئ، دا به لږ خوا ته تاو کړئ. لږ خوا ته چې مو تاو کړئ، نو بیا به له دې څخه ووځئ. دا دی، دا اوس وګورئ دې اواز څه ډول دی. د پلار امید د مور ارمان ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی. اوس دا ټول یو ځای سره پلی کوم چې دا اواز څه ډول راځي. د پلار امید د مور ارمان ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی. د پلار امید د مور ارمان ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی، طالب شهید. نو بیا له دې وروسته دا خو ډېر اوږد دی، نو زه دا په دې ساحه کې کټ کوم تر څو ویډیو لنډه راشي، مختصره راشي. سیټینګ، زیاتره ملګري دي سیټینګ ورته هر یو ټیک ته بیل بیل سیټینګ ورکوي.